دا قبر د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د زوی مبارک د حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ قبر دی. مینوالو زیم شامر خان او موجود ما په جنت البقیع کې د جنت البقیع زیارت وکوم سره زما شاته چې کوم زیارت تاسو ته ښکاري دا د حضرت بیبي فاطمه رحمت رضی الله تعالی عنها زیارت مبارک دی. جنت البقیع کې وړومبني صحابي حضرت عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ خخ کړی شوی و. دلته دا د حضور علیه السلام په حکم سره دا قبرستان جوړ کړی شوی دی. وړومبني مهاجر صحابي و چې په دې جنت البقیع کې دی خخ کړی و. انصارو کې حضرت اسد بن زراره رضی الله تعالی عنہ په دې جنت البقیع کې خخ کړی شوی و. حضور علیه السلام دې قبرستان ته جنت البقیع ته دعا هم کړې ده او په حدیث شریف کې راځي چې 80,000 مبشرین به د جنت البقیع نه په جنت کې داخليږي، یعنی بے حسابه بے کتابه به په جنت کې داخليږي. جنت البقیع په 1,80,000 مربع میټر باندې محیط دی. جنت البقیع وړومبني یعنی اولنی نوم الغرقد و چې دا د یو بوټي نوم و. الغرقد به دې ځای ته ځکه ویلو چې دلته کې د الغرقد بوټي ډیر زیات وو، په دې ځای باندې موجود وو. الغرقد بوټی چې دی هغه یو ورکوټی شان بوټی وي او د ازغو ډک وي. هغه بوټي د وجې نه د هغه بوټو د وجې نه چې دلته ډیر زیات وو نو دې ځای ته به الغرقد ویلو. اوس بس تاسو په دماغو کې دا خبره هم راځي چې 80,000 کسان به صرف مبشرین پاسي د دې قبرستان نه، نو دا به څومره لوی ځای وي. نو زه به دلته کې ستاسو د علم د اضافې دپاره دا خبره وکړم چې هر د 3 کالو نه پس 3 کالو نه والا 5 کالو پورې دا قبرونه واپس کولاوي او چې دې کې هر څومره مړي ښخ کړي وي هغه ته واپس اوباسي. په دې کې خو یا د مدینې خپل اوسیدونکي چې دي هغې هم ښخي او په دې کې زیاتتر هغه خلک ښخي چې کم د نور ملکونو نه عمرې دپاره یا حج دپاره دلته راغلي وي او په مدینه کې وفات شي هغه هم په دې کې ښخیږي. زه به تاسو ته اوس دا هم ووایم چې په جنت البقیع کې د چا قبرونه دي، د چا زیارتونه دي. ټولو نه اول به زه تاسو ته دا ووایم چې په دې کې د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها قبر هم دی. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د حضور علیه السلام ډیر زیات خدمت کړی و او په ورکوټي والي کې ورته خپل پی هم ورکړي وو. په جنت البقیع کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د 3 لونو مبارکو زیارتونه هم موجود دي. د حضرت زینب، ام کلثوم او د حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها قبرونه په دې ځای کې موجود دي. دلته کې د ازواج مطهرات ام المؤمنین زیارتونه هم موجود دي. قبرونه صرف د 2 ازواج مطهرات زیارتونه په مکه کې دي، حضرت سیده میمونه رضی الله تعالی عنها او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها قبرونه په مکه کې دي. نور ټول ازواج مطهرات چې څومره دي د هغې قبرونه په جنت البقیع کې دي. هر کله چې تاسو مکې ته کله دننه کیږئ نو 15 کیلومتره مخکې د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها زیارت دی او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زیارت مبارک چې دی هغه په جنت المالا کې دی. دیوار ته دی دا د حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها زیارت مبارک دی او دلته ورسره د حضرت امام حسن او د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه زیارتونه هم موجود دي. څنګه نننۍ ویډیو ستاسو خوښه او که نه پلیز تاسو کمنټ کې زموږ رهنمایي وکړئ او ویډیو زیات ته زیات شیر کړئ د ثواب په نیت. د خیر سره مونږ ټول زیارتونه وکړو په جنت البقیع کې او انشاءالله بس اوس زه خپل ویډیو ختموم او تاسو نه وغواړم اجازت د الله په امان. ښاد اوسئ، اباد اوسئ. تاسو لیدی شئ ډېر زیات حاجیان صاحبان راغلي دلته کې زیارت کولو لپاره. الله په امان.